ټولو خویندو او ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. نن د وفادار د حق دپاره ویډیو کوم. د ټولو خویندو او ورونو څخه مې خواهش دی چې دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. د ځوانانو همیشه ملاتړ وکړئ. ګورې دا زما پیغام اصغر ته دی. اصغر جانه ته به هم ریټایر شي او زموږ چې کوم نور سینیر لوبغاړي دی هغه به هم ریټایر شي. دغه ځوانان به په ستا ټیم کې لوبېږي. زما خویندو او ورونو تاسو ته خپله ښه معلومات شته چې افغانستان داسې یو ښه فاسټ بالر نه لري اوسه پورې په ټیم کې چې داسې ښه سپیډي ویشتی چې دنیا یې حیرانه کړي. موږ زیات ځوانان لرو چې استعداد ورکې شته خو مکه نه ورکول کېږي. زموږ فاسټ بالینګ ډېر زیات ضعیفه دی. که راشو یمین احمدي ورور ته ښه بالینګ کوي، خرابه بالینګ نه کوي خو دومره سپیډ نه لري. وفادار مومند سره همیشه ظلم شوی دی. موږ انډیا سره چې کله اول ټیسټ و نو وفادار دنیا حیرانه کړې وه چې کله هغه بالینګ کولو. هغه وخت کې هغه د انډر 19 نه ډایرکټ ټیم ته سلیکټ شوی و. د هغې نه پس ورسره ظلم همدا اوسه پورې ورسره ظلم لګی دی. ولې چې د یو غریب زوی دی، واسطه نه لري، ښایست نه لري. افسوس دی په بازو خاینانو باندې. اصغر وروره ستا ټیم کې خو اول ځای نه جوړېږي. که بیا هم چېرته ته زور کوي او زورواکې خو بیا به ځوانانو ته پکې چانس ورکوي. ګورې د عبدالویسي ورور فیوچر تا ته باو برباد کړي. دا ویسي نه دی، د فیوچر تا ته باو برباد کړي. تا ورته په هغې وخت کې اورز ورکول کم وخت کې چې د نور د زیمبابوې لوبغاړي سیټ شوي وه. که چېرته دا ستا خوری و کار سلیمان خېل وی اوپننګ کې به تا راوستی وی. د عبدالمالک فیوچر تا ته باو برباد کړي. کله چې تا خپله ټاس وګټلو تا ته په خپله اندازه پته ولګېدله چې دا پیچ ګرین دی او ستا ټیم کې ځوانان اخیستل شوي دي. تا سره ځوانان لوبېږي. د دې ځوانانو دا په خپل استعداد راغلي دي. نو ته پوه شوې چې وکټه ګرین د زیمبابوې هم فاسټ بالینګ لري. مضربان یې وکټ شوی دی. که اوپننګ کې زه چېرته عبدالمالک ته موقع ورکړم نو عبدالمالک شاید زر اوټ شي او دې سره عبدالمالک بیا پس د فیوچر تباه او برباد کړم. ته د ځوانانو دپاره بلا یې. دا زما سپینې خبرې در باندې ډېرې بدې لګېږي. چې بدې در باندې لګېږي که نه الله پاک دې درله هدایت وکړي. د هغه فیوچر تا ته باو برباد وکړي. تا که چېرته ټاس ګټلی وی که نه تا به بالینګ کړی وی خو تا ځوانان فیوچر تباه کولو. زه پوهېږم در باندې دا ټول ستا ګیم دی. دا یوازې ته نه دی کې تا سره نور مافیا غړي هم شته. ځکه چې تاسو غواړئ چې دا مافیا ډله بیا په کرکټ بورډ کې راننوځي او دغه زاړه لوبغاړي بیا ټیم ته راشي او ځوانان بېرته لرې شي. دا زاړه لوبغاړي پس ته ریټایر کېږي، د ځوانانو لوبغاړو حق جوړېږي. د هغې نه پس منیر کاکړ او سعد افزازي فیوچر هم تا تباه برباد کړي. یو وکټ کیپر په ځای د دوه وکټ کیپر په ځای به تا یو اچولی وی. یوه لوبه کې به یو ته چانس ورکړی وی، بله لوبه کې بل ته. د هغې نه پس ویسي ورور فیوچر تا تباه برباد کړي. کوم وخت کې چې د زیمبابوې لوبغاړي سیټ اپ شوي وه تا بالینګ ته به راوستو، 2-3 اورز به دې وکړه بېرته به دې بوتللو. فیوچر تباه شو. اول خو هغه ته خیر د ضرورت نه و. که تا چېرته ټیم کې اچولی وی په لوبډله کې په هغه 11 سکواډ کې که اچولو دی بیا به تا پوره موقع ورکوله. دا نه چې تا ورسره ظلم کړی وی. ګوره اصغر جانه دا د افغانستان لوبډله د ټولو ده. نو خواهش در نه کوم چې دغې میچ کې وفادار ته چانس ورکه. د وفادار حق جوړېږي. یمین ورور هم یوه لوبه وکړه لکه چېرته یو بالر نه 2 تیز بالران دې ولوبېږي. 2 دې لوبه کې راشد خان هم را روان دی. انشاءالله راشد خان موږ دپاره آلراونډر دی او ستا نه د راشد خان بیټنګ ښه دی. ته خو هسې بالینګ هم نشي کولی. تا نه بیا د راشد خان بیټنګ یو په 2 ښه دی. ته خپل ځان کېنوه دې نورو لوبغاړو ته موقع ورکړه. ستا دومره حق نه جوړېږي. سکور دې دومره نه دی کړی. که چېرته ته یو 50 یا یو سینچري ووایي ستا کسات به راپاڅې کړي ما ته به خور او مور هم یاده کړي. ولې چې زه حقه وینا کوم. یو سینچري به دې زه څه کوم چې ته ما ته په 100 یا 200 میچونو کې ووایي. تا نه زه سکور غواړم. تا د نورو لوبغاړو ځای نیولی دی. وفادار مومند ته به چانس ورکوي انشاءالله. د ده فیوچر به نه تباه کوي. داسې نه چې سبا دا د یو اس ای ټیم ته لاړ شي، امریکا ټیم ته لاړ شي. دا نه چې د بهیر محبوب یو اس ای ټیم ته لاړ شي. خیر دی که ویسي کېنئ یا نه کېنئ هغه ته چانس ورکړئ. هغه ستا خپله خوښه ده. خو باید دغه نور ځوانان ته ولوبئ لکه وفادار شو، بهیر شو، شاهد الله کمال شو. ما ته پته ده چې 11 کسان لوبېږي. خیر دی د 2 وکټ کیپر په ځای یو واچوه.
عبدالمالک خیر تا خو دغه فیوچر تباه کړه اولني میچ کې هغه لرې کړه دغه په ځای بل یو اوپننګ ته راوله رحمت شاه هم اوپننګ کولی شي تا چې مافیا ډله په ورلډ کپ کې لوبوله نو رحمت شاه هم په اوپننګ کې کول رحمت شاه اوپننګ ته راوله اوپننګ کولی شي جاوید هم د ټیسټ دپاره ښه دی خو T20 او ډي دپاره بیخي ښه نه دی هغه هم لوبډله کې راچولی شي دغه زه هم درله ګوي چې وایي چوه لوبډله کې پروا نه کوي خو موږ د هر یو لوبغاړي نه پرفارمنس غواړو زه دا وایم که چېرته ته وفادار په لوبډله کې واچې د وفادار نه هم پرفارمنس غواړو دا نه صرف چې زه چې وایم وفادار لوبډله کې وفادار لوبډله کې واچوه وفادار به م انشاءالله پرفارمنس کوي ما دا سکواډ لا نه وینان شوی هغې وخت کې ما ویلي و چې باید ځوانانو ته پکې موقع ورکړي ما د وفادار په باره کې هم درته ویلي وه شاهد الله کمال په باره کې مې هم درته ویلي وه منیر کاکړ په باره کې هم درته ویلي وه کله چې پریکټس میچ و منیر کاکړ سینچري ووایي وته هلته هم سکور نه و کړی خفه کېږه ما هلته منیر کاکړ خپل ځان ثابت کړی و تا ته دلته تا وفادار ته چانس نه دی ورکړی او ویسي ورور په باره کې ما پیغام نه و ورکړی بیخي خیر دی ما دومره ورسره پیچندلو هم نه خوشبګیزه کې پرفارمنس کړی او ټیلنټ ورکې شته د هغه فیوچر خو تا تباه کړي عبدالمالک په باره کې ما کوم پیغام نه ورکړی زه بیا هم درته وایم چې زه همیشه د وفادار حق درنه غواړم ستا نه هم د کرکټ بورډ نه هم ټولو خویندو ورونو څخه مې خواهش دی وفادار حق دپاره اواز اوچت کړي ښه شي بیا ښه وخت امید لرم چې چانس هم ورکړي